بل مسله به کې دا چې حکمت په دې کې سره چې موږ دومره مال حلال اوس به تور مثال یو سړی د وګړي هغه سره پاګه کې دا وړي دي آیا د قرباني نه مخکې دا وړي تیرې کولې شي کنه چې کله سړی دا ګډ حلال کی آیا دا سرمن پاګه ور باندې اړول شي څوک ورته تور وي سرمنه تور کړه بل مسله به کې دا چې حکمت په دې کې سره چې موږ دومره مال حلال تاسو ګورئ د اخر ورځ باندې دا کرونو بلکې کرمونو غیر متناهي مالونه حلاليږي اهل علم فرمایي من د دې وجه دا حلالو چې الله رسول امر کړي من غلامانو د الله او د الله رسول امر منون کیو خو حکمت پکې وسو واوره یو دا چې په دې کې انسان رب العالمین بندګۍ له په اخلاص مرتبه لړشي الله امر کړي موږ ورته لبیک ویلې دیم دا رب العالمین بندګۍ له په تکبیر او لوی باندې ان شاء الله ستاره پر موږ دې قرباني له تیار ونه د سر قرباني له موږ تیار بل حکمت پکې دا دی چې انسان الله له عاجزي کې په دې وجهه کې او د مستقله بندګي عبادت دی الله رب العزت پرې باندې خوشاليږي بل لوی حکمت پکې دا چې رب العالمین دې سړي له مال ورکړي دی الله ازمیخ کراولي چې دا اوس تحریک کنه تحریک قرباني لا او بل پدې کې مشکلانو باندې شفقت دی دا رب العالمین د بندګانو د ملمسته ورزي دي د هر قوم د لپاره اختر شته چې هغه کې خوشحالي کوي داس موږ اختر دي نو موږ باید پدې کې خوشحالي وکړو هم پکې عبادتونه وکړو هم پکې خوراک وکړو هم پکې څښاک دنیوي پیدا پکې شته د قصابانو مزدوري پکې برابرېږي اگر سرمنو تجارانو مزدوري پکې برابرېږي مدارس وبق د قشن د خیر زینو هغه ته پیدا علي مسکینان په دې غوکو وغیرہ باندې ماړي شي د قسمونو والا په خپل قسمونو کې څوک چړې ته تیرې کې څوک تورګي برابر کې څوک سخام برابر کې قسمه قسم شيونه او چې کله انسان د حیوان حلال کینو دی وخت کې د دې ژوند بوزدلی ختميږي او به د مال په دې سرمن باندې قسمه قسم پیدا چې هغه کې به تور مثال بوکا دا داتي جوړيږي چپلې تی جوړيږي وغیرہ اوس به تور مثال یو سړی د وګړي هغه سره پاګه کې دا وړي دي آیا د قرباني نه مخکې دا وړي تیرې کولې شي کنه اهل علم فرمایي کچیرته د یخني موسمي او دا وړي تګلري کی او د مال له تاوان رسیږي دي ګډلا نه به دا کار مکوا و الا کچیرته تاوان نه رسیدو نه بالکل تیرې کولې شي بیا چې کله سړی دا ګډ حلال کی آیا دا سرمن پاګه ور باندې اړول شي څوک ورته تور وي سرمنه تور کړه هر قسمه پیدا تی خستل شي تور ولیم شي ځان له استعمال ولیم شي خرڅولم شي د نګي په کار کې مصرفولم شي وړي به پرې خولم شي وړي تیرې کولم شي ان شاء الله